کاناډا وایي دغه هیواد ته د 40,000 افغان کډوالو د لیږدولو ژمنه مو پوره کړې ده. کاناډا وایي د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې خپله هغه ژمنه پوره کړې چې ویلي یې وو 40,000 افغان کډوال به هغه هیواد ته ولیږدوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر ویلي دي په پام کې و چې دغه بهیر د روان کال تر پایه بشپړ کړي، خو د هغه په وینا چې له خپلې کړې ژمنې 2 میاشتې مخکې دغه بهیر بشپړ کړی دی. خو لا هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ګڼ شمېر افغان کډوال شته دي چې د کاناډا لخوا په کرایه کړل شویو میلمستونونو کې اوسېږي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کاناډا ګڼ شمېر افغان کډوال هغه هیواد ته لیږدولي چې په هغو کې د کاناډایي ځواکونو پخواني همکاران، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او همدارنګه یو شمېر قاضیان او پخواني څارنوالان هم شامل دي. دغه هیواد ژمنه کړې چې په راتلونکي کال کې به د نورو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل کړي.